په یوه شنه او آرامه دره کې یو کوچنی کور و. په دې کور کې دوه خویندې اوسېدلې چې مشره یې منګیتا او کشره یې لینا نومېدله. منګیتا ډېره زحمتکشه، مهربانه، صبرناکه نجلۍ وه. هغه به هر سهار د لمر راختو نه وروسته راپاڅېدله، کور به یې جارو کوو، ډوډۍ به یې پخولې او د خپل پلار د میوو په دوکان کې به یې مرسته کوله. خو لینا ډېره بل رقم وه. هغې به د کار پر ځای ساعتونه د سیند په غاړه تېرول. هلته به یې خپل اوږده ویښتان برس کول او خپل عکس ته به یې په سیند کې کتل. په غرور به یې ویل: زه نن هم له خپلې خور نه ډېره ښکلې یم. یوه ورځ د هغوی پلار وویل چې باید یو اوږد سفر ته لاړ شي. دا سفر ډېر سخت او اوږد و، نو ځکه منګیتا په ژړا شوه او د پلار لاسونه یې کلک ونیول. خو لینا که څه هم ظاهراً یې ځان خفه نیولی و، مګر په زړه کې ډېره خوشحاله وه. هغې ځان سره وویل: اوس به زه هر ماښام د سیند غاړې ته ځم او هیڅوک به راته د کار نه وایي. له هغې ورځې وروسته منګیتا د کور ټول کارونه یوازې ترسره کول. منګیتا به سهار وختي پاڅېده، فرشونه به یې پاکول، ګرمه شوروا به یې پخوله او کالي به یې په تنابونو اچول. خو لینا چې ډېره فسادي وه، بیرته به یې فرشونه چټل کړل او په ګرمه شوروا کې به یې یخې اوبه واچولې. منګیتا به حیرانه شوه او ځان سره به یې وویل: ولې شوروا سړه ده؟ ما خو همدا اوس پخه کړه. فرشونه نو ولې چټل دي؟ ما لږ مخکې پاک کړي وو. لینا به وخندل او وبه یې ویل: کیدای شي هغه حیواناتو چې تا ورته اوس واښه ورکړل دا کار به یې کړی. بیچاره منګیتا به بیرته هر څه پاک کړل. یوه ورځ لینا ځنګل ته لاړه. هغې نیمې پخې میوې وشکولې او بعضې خو یې سیند ته هم خطا کړې. نو په دې وخت کې یوه بوډۍ ښځه راغله. هغې ورته وویل: لور جانې، زه ډېره وږې یم، لږ میوه راکولی شې؟ لینا هغه تروه ځنګلي توتان ورته ورکړل چې خوند یې خراب و. هغې په دروغو ورته وویلې: دا د نړۍ تر ټولو خواږه توتان دي، در واخله. بوډۍ ښځې چې وخوړل، نس یې په درد شروع وکړه، خو بیا یې هم ترې مننه وکړه. بله ورځ کله چې منګیتا له ځنګله تېرېدله، نو هغه بوډۍ ښځه یې ولیدله چې ناروغه پرته ده. هغې زر زر کور ته راوستله، بستره یې ورته جوړه کړه او ګرمه شوروا یې هم ورته پخه کړه. درملي بوټي یې ورته جوش کړل. لینا به بیا هم په پټه شوروا تویې کړه او په چای کې به یې خاورې واچولې. خو له دې سره سره منګیتا بیا هم د بوډۍ ښځې خدمت کوو. څو ورځې وروسته بوډۍ روغه شوه. هغې وویل: ته ډېره مهربانه یې. که کله ناروغه شوې، دغه میوې هره ورځ خوره، ډېره ژر به روغه شي. له ډېر کار کولو نه وروسته منګیتا سخته ناروغه شوه. تبه یې هم لرله او په خولو کې لمده پرته وه. هغې ورو وویل: لینا جانې، هغه میوې خو راته راوړه چې هغې بوډۍ ښځې راکړې وې، چې زه به یې وخورم او روغه شمه. خو لینا ټولې میوې په خپله خوړلې وې. هغې وویل: کیدای شي مرغانو خوړلې وي. منګیتا ورځ تر بلې کمزورې کېدله. یو ماښام هماغه بوډۍ ښځه بیرته راغله. کله چې منګیتا ناروغه ولیدله، سترګې یې له اوښکو ډکې شوې.
چې ناڅاپه بوډۍ ښځه په ځلېدونکې پري بدله شوه. هغې وویل: لینا، ما تا یو چانس درکړی و، خو تا هیڅکله هم نیکي ونه کړه. هغې خپله جادویي عصا وښوروله. د لینا اوږده ویښتان په شنو وښو بدل شوه. مچان پرې راټول شول او ویښتانو یې ځمکه نیولې وه. لینا په ویرې سیند ته منډه کړه، خو هلته یې خپل بدرنګه ویښته ولیدل. زه بې له خپلې خور نه خوشحاله نشم اوسېدلی. مهرباني وکړه، زموږ وړوکی کور بیرته راکړه او زما خور وبخښه. پري بیا هم خوشحاله شوه چې د دې مهرباني یې ولیدله. ماڼۍ بیرته په وړوکي کور بدله شوه او د لینا ویښتان بیرته ښکلي شوه. لینا په ژړا خپلې خور ته غېږه ورکړه او ویې ویل: زه بخښنه غواړم، زه به نور ښه جلۍ شمه. له هغې ورځې وروسته لینا زده کړل چې اصلي ښکلا د زړه په پاکوالي کې ده، او خوشحالي هغه وخت ډېرېږي چې کله له یو بل سره شریکه شي.